علیکم درنو دوستانو، زموږ د نن ورځ درس دی سلایسر د مایکروسافټ اکسل یو د غوره فلټرونو د جملې څخه یو فلټر دی چې هم په ټیبل او هم په پیوټ ټیبل کې استعمالولی شو او ډېرې ښې اپشن او بټن لري د معلوماتو د فلټر لپاره چې فار مثال موږ سره عموما پیوټ ټیبل او سلایسر دا موږ د ډېرو زیاتو معلوماتو لپاره چې 1000 2000 3000 10000 همدارنګه ډېرې ډیټا وي د هغوی تحلیل او فلټرینګ لپاره استعمالیږي. نو موږ کولی شو سلایسر هم د ساده ټیبل او هم د پیوټ ټیبل سره استعمال کړو. سلایسر چې دی په 2010 مایکروسافټ اکسل کې اضافه شو دوستانو. از هم دا په عمل ډول ګورو. دا زموږ تاسو دوستانو پخوانی پیوټ ټیبل دی. زه غواړم دې ته سلایسر اضافه کړم. دې باندې کلیک کوو په همدې پیوټ ټیبل باندې راځو انسرټ مینو ته. په انسرټ مینو کې سلایسر اپشن ته سلایسر کې دلته موږ غواړو چې هم د جنسیت له نګاه نه او هم د نتیجه له نګاه نه دا فلټر کړو. اوکې دلته اوس موږ ته راځي دوستانو که چېرته زه غواړم چې کامیاب وګورم فقط کامیاب نمرې کتلی شم هم نارینه هم ښځینه. که چېرته غواړم د ناکام نمرې وګورم تنها د ناکامان نمرې کتلی شم دوستانو. که چېرته غواړم چې ټول وګورم نو دغه بټن باندې بېرته کلیک کړو. دا کلیر فلټر بېرته دواړه کتلی شو دوستانو. همدارنګه تنها غواړم چې ښځینه فلټر کړم د تنها ښځینه وشمېر او کامیاب او ناکامو امورونه ټول یې ماته وښوده. او که غواړم تنها د نارینه وګورم هم د نارینه هم کتلی شم دوستانو. دا ګورئ نارینه مکمل. که غواړئ دا بېرته د فلټر څخه پاک کړئ تاسو هم کولی شئ دا بېرته پاک کړئ دوستانو. دغه سلایسر څنګه استعمالیږي او استعمال طریقه یې څنګه ده دوستانو. مننه. السلام علیکم.